نو ایوب علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام نه 100 کاله وروسته په 5م پوښ کې د ابراهیم علیه السلام دی. د د مور نوم رحمت و او دا رحمت چې و دا د لوط علیه السلام لور و. دا د هغه په لورګانو کې و. دا ډېره وفاداره ښځه وه ددو. الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام باندې ډېر زیات نعمتونه کړي وو. هر قسمه نعمت الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام ته ورکړو، مال او اولاد او جیداد چې څو دا ول الله ډیر زیات پریوانه ورکړو. مفسرین لیکي وي د ایوب علیه السلام زمکه چې وزمکه دا دومره زیات زمکه چې پای کې به 1500 قلبې لګیاوي. 1500 قلبې نو چې 1500 قلبې شو نو په یو قلبه کې 2 غویانو نو زر غویان به د ایوب علیه السلام په زمکو کې د کروندې لپاره لګیاو. 1500 قلبې لکه نن سبا چې ستا 1500 ټریکټرې وي د زمیندارۍ لپاره. او د دې سره نوکران به هم د قلبې به هم چلولې. دومره ځمکې د ایوب علیه السلام دا خو هغه ځمکې چې کومې په سم باندې وي د کروندې ځمکې وي. هغه ځمکې چې د کروندې نه وي هغه به څومره وي. او دا ځمکې د شام په علاقه باندې وي. نن سبا چې کوم ځای کې بیت المقدس دی او څه علاقه د اسرائیلو په قبضه کې ده. اوس دغلته کې ایوب علیه السلام پاتې کېدو بیت المقدس کې. او اوس چې کومه علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده دا د ایوب علیه السلام د اوساني ځای دی. او ګړې او بيزي دا ورله الله تبارک وتعالی دومره زیاتې ورکړي چې مفسرین لیکي 1000 ګړې بيزي وي. تفسیر ماجدی دا وضاحت کړی دی. 1000 ګړې بيزي وي د ایوب علیه السلام. 3000 اوخان او 1500 خرو دا د ایوب علیه السلام مالیت او د دې سره بنوکرانو مو کنه. دا رنګ د ایوب علیه السلام و زامنو او روایت کې راځي و لورګانی بل روایت کې راځي 3 لورګانی. دا د ایوب علیه السلام له الله تبارک وتعالی مال ورکړو. مال خو د دې باوجود و ایوب علیه السلام هر ټیم د الله په عبادت کې مصروف د الله بندګي به کوله. د ډیر زیات عبادت گزاره ده. د یو ټیم داسې نه تیر چې به د الله عبادت نه کوم موږ به ډیر زیات کوو. نیوزل فرشتو د ایوب علیه السلام دا صفت په اسمان کې بیان کو. چیرې د ایوب علیه السلام ډیر د الله بندګي کوي، ډیر عبادت کوي د الله تبارک وتعالی. دا یاد ساتئ نیک انسان چې د صفت بره په فرشتي په اسمانونو کې کوي. د صفت بره په اسمانونو کې هم کیږي. لکه حدیث مبارک کې راځي وایي کوم انسان چې نیک عمل وي او الله تبارک وتعالی ته خوښ وي نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام ته فرمایي اے جبرئیل دا پلان کې انسان نه دا پلان کې بنده دا زما ډیر زیات خوښ دی ته ورسره مینه وکړه ته ورسره مینه وکړه. نو جبرئیل علیه السلام ورسره مینه شروع کی. نو په وم اسمان کې چې کومې فرشتې دي نو جبرئیل علیه السلام د وم اسمان فرشتو ته اے فرشتو الله تبارک وتعالی د پلان کې بنده سره مینه کوي تاسو ورسره مو کوي. نو د وم اسمان فرشتې د شپږم اسمان فرشتو ته وایي د پلان کې بنده سره الله مینه کوي تاسو ورسره مو کوي. نو د شپږم اسمان فرشتې د پنځم اسمان او د پنځم څلورم هغه دریم او دویم هغه اول. نو پس وورو اسمانونو کې چې څومره فرشتې دي دا د دې انسان سره شروع کی مینا او محبت شروع کی. بیا الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي د دې انسان سره چې زمينه کوم کنه نو تاسو زما د بندګانو په زړه کې د زمينه ورواچوي زما د نیکانو بندګانو په زړه کې د زمينه ورواچوي. نو دا فرشتي پزمکه جسم را نیکان بندگان دي داوی پزونو کې دي انسان سره ورواچي مینا ورواچي. نو دا نیکان سوی الکه پلان کې سره ډیر نیک سره دي راځي چې خواله لاړ شو ملاقات ورسو راځي چې خواله لاړ شو دعا به نه واخلو دا سکی کنه کوي د دې پزونو کې دا محبت دا الله ورواچي د نیک انسان. خو نیک انسان یاد کو ښا څوک یاد کو نیک انسان د نیکانو خلق پزونو کې محبت الله د دغه نیک بنده ورواچي د بدن پزونو کې نه د بدن پزونو کې نه ځکه چې د الله تبارک وتعالی د کم انسان سره مینه شروع کی کنه دا سره فرشتي مینه شروع کی دا سره نیکان بندگان مینه شروع کی نو دا سره دښمنی څوک شروع کی شیطان دغه نیک بنده سره شیطان دښمنی شروع کی. نو بیا چې د شیطان کوم دوستان دي دا بدن خلق په دنیا کې نو شیطان ته نفرت کوي د نیک انسان نو د شیطان چې کوم ملګری دي دا بدن نه د نیک انسان نه بیا نفرت کوي. نه لکه دا پلان کې سره پلان کې مولا دي سي د پلان کې مولا دي سي تاسو خبرې پسې بیا کوي کنه دا هغه د شیطان دوستان دي دوی دا خبرې دا شیطان په دې ځای کې اچي او نیکان خلک د نیک بنده صفت کوي پلان کې مولوی صاحب دسه راځي چې دعا تنه واخلو ملاقات لاله شو. نو د نیک بنده محبت الله د نیکانو په زړه کې اچي سره مینه کوي او د بدانو په زړه کې د نیک انسان د نفرت چې دا ورله شیطان اچي دا په زړه کې ځکه دا د شیطان دوستان دي.
نو پرشتو د ایوب علیه السلام صفت په اسمان کې شروع کو دا ډیر نیک بنده دی د الله تبارک وتعالى ډیر عبادت کوي دا شیطانان چې دي دا به اسمان ته برختل دا خو چې نبی علیه السلام الله تبارک وتعالى دنیا ته راولېږو پیغمبري ورته میلو شو شیطانان بر اسمان ته ختل بن شو دغه ټیمه پر دې بر اسمان ته ختل او د پرشتو خبرو ته غوږ کې خود نو دا ابلیس بر خطر ونه چې کله پرشتو دا صفت کړ د ایوب علیه السلام نو دی ابلیس الله تبارک وتعالى ته وی هغه بستا بندګی نه کوي دا غزلو روغ دی هغه چې دا نه کوي څه چل بکې څومره زمکې دی ور کړی دي څومره مال دی ور کړی څومره اولاد دی ور کړی څومره جیدات دی ور کړی هغه سره د څه شي کمې دی په زلو روغ دی چې ستا بندګی نه کوي څه چل بکې ته دا وره دې بستا بندګی وکړي هغه څه ضرورت نشته چې ستا بندګی کوي نو الله تبارک وتعالى ورته فرمایي وی ازمیخ په حکم ابلیس او ته ازمیخ او کده بیا داسې وکي وی ټک شو لاشه او د چې سمره ګډي او بيزيدي زه دا غي خپل حفاظت اوچتوم خپل حفاظت اوچتوم هغه ورلمړې کوم زه ته لغمړې کده دې بستا بندګي وکي ایوب علیه السلام چې سمره ګډي بيزي وي وزره ګډي بيزي وي الله تبارک وتعالى په ټول باندې مرز را وستول په یړه باندې مړ شي ختم شو او دا غي سره چې کم نو قرار هغه څه شو مړ شو ختم شو په دې کې ابلیس ځان دی یو لوی چرواهه په شکل باندې جوړ کړی دی او راغی ایوب علیه السلام لره او دا ځان نصر شو کوي چغي وي ایوب علیه السلام ته څه چل ولې چغي وای ته دلته منځونه کوي عبادتونه کوي هغه وزره ګډي بيزي دي هلاک شو تر دې چل نوزګار نه هغه هلاک شو ایوب علیه السلام فرمایي انا لله وانا الیه راجعون انا لله وانا الیه راجعون زبس الله را کړی او د الله مال الله واپس واغستنه پدې کې د پریاد څه خبره ده پدې کې د چغو درول څه خبره ده او الله را کړی مال الله واپس واغستو بیا د الله شکر دې په سجده باندې پریوتو دا انا لله وانا الیه راجعون دا د انسان کو د دې په مطلب باندې پوښتنه د انسان د لپاره ډیره غټه تسلی ده دې بچر ته چغې وروړي نو څنګه دته تکلیف را رسیدو نو دوی انا لله یرا الله را کړی او الله واغست د الله مالو الله واغستو زما خو به څه اختیار نو ما خو نشم نه کولای نو چې د الله اختیار وکړو الله به خپل اختیار وکړو دا شی هغه واغستو او وانا الیه راجعون مطلب دا دی یرا خیر د کدل تیرانه واغستو زه به سر بیا میلاو شم ځکه چې موږ د الله ته واپس کیدون کیو سره خو یې راشه می د الله سلاړو بس لاړ نو بس نه راځي نو بیا چې وروړي سوري وی کنه اره مالو دا قران لاړو اولاد دا لاړو خزونه دا لاړو بچي دا لاړو خبر خلاص شو دی بیا چې وروړي وی نه دی نه خیر د کدل ترانه الله واغستنه و انا الیه راجعون د الله ته موږ ټول ځنال ته میلاو شو کنه الته بس شو کو پلار می پاتشه ده زما د عقیده د الته سره میلاو شو کو بچي می پاتشه ده زما د عقیده د الته سره میلاو شو هغه الله تعالی زما الله لازم دا د انسان د لپاره ډیره غټه صدا تسلی ده چې دی انا لله وانا الیه راجعون نو چې کله در باندې مصیبت راغی نو سوایا انا لله وانا الیه راجعون وای په دې سره ضرورت سم ملاويږي تسلی ملاويږي ډیره زیاته ایدا مان په خپل ذهن کې اوساته یاره الله را کړو د الله مال او الله واغستو او خیر دې کدل ته رانه واغستو نو انت بر سره ملاو شم ورځ د ملاقات الته نزله تسراشي تسلی راشي نو ایوب علیه السلام فرمایلی انا لله وانا الیه راجعون نو ابلیس چې اخوا شو نو په سر باندې خوري اړول شروع کړو هغه ته خماوي چې وزره غړي وزید هلاک شو راغو چې انا لله وانا الیه راجعون او بیا په سجده پریوتو ای کار خو زما دغه کار ورکو دی لا بیا الله لا یا الله خیر وزره وزید پکې نه کنه وزره غړي وزید دا سره نور مال لګ دی نو خود بس تا بندګي کوي نو مال سره ډیر نو وزره پکې نه کنه الله تبارک وتعالى ورته فرمایل وی 1500 وزن کې چې داغه خپل حفاظت او چتو ماغولم هلاکو هغه ورلا دا 1500 نه دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي د غزمکه ورلم هلاکو خپل حفاظت نه اوچتو ما بزمکو باندې طوفانونه رالو په باغونو باندې طوفانونه رالو باغونه هلاک شو فصلونه هلاک شو زمکي کند کندره شو ټول ارسز زمکه لاړ ختم شو بس زمیداران چې په کوم هغه الله واغستلو ابلیس بیا د غړ زمیدار په شکل باندې روان دی چې وروړي وي ته دلته کې عبادتونه کوه هغه زمکو باندې طوفانونه ارسه هلاک کړو نو ایوب علیه السلام به ویل انا لله وانا الیه راجعون زه بیا د الله شکر ادا کوم بیا ابلیس الله تبارک وتعالى ته ویل خیر ده کنه دا دې پکې نه کنه دا نوح مال چې سمره ډیر دی بهر حال یو سیس خلاقېدو او ایوب علیه السلام په خپل عبادت کې مشغول نو ابلیس لاړ الله تبارک وتعالى له وګوره و زامن دي او داسې خزي دي په خپل په صحت باندې روغ دي بیا دا سره سغم دي دا ته تواله دي ستا بندګي وکړه دا اولاد ته تواله دې به ستا بندګي وکړي نو د ایوب علیه السلام ټول اولاد په یو کوټه کې وو الله تبارک وتعالى په زلزلہ راوسته
زلزله راوسته کوټه پې کېناسته ټول اولاد د کوټې د لاندې شو د کوټې د لاندې شو ابلیس په منډه منډه راغی ایوب علیه السلام ته وایي ته د الله په عبادت کې مشغول یې په اولاد د کوټه راتاو شو ټول مړه شو ایوب علیه السلام چې سر اوچت کوي انا لله و انا الیه راجعون الله راکړی اولاد الله واپس واغستو او زه ښه ده چې کوټه کې راتاو شوي د دفن کولو نه یم فارغ یم دفن شو خو زما او زما د رب په منځ کې حایل مه جوړېږه زمونږ په منځ کې فاصله مه جوړېږه ما د خپل رب بندګۍ ته پرېږدوه بهرحال د هغې نه پې سخت امتحان الله ته منظور و سخت امتحان منظور پې ابلیس ورته وویل په صحت باندې روغ دی ځکه دې بندګي کوي صحت روغ دی روغ ډول صحت یې ورله ورکړه ځکه بندګي کوي دا صحت ورله ته خراب کړی بیا ستا عبادت وکړي الله تبارک وتعالی په ایوب علیه السلام باندې یو مرض راوست څه مرض بس یو خطرناک مرض په الله راوست ورځ ته ورځ بدن خرابېدو دلته کې سمنګړې کیسې بیا خلکو جوړ کړي دي چې ایوب علیه السلام په بدن کې چینجی وشو نعوذ بالله دا د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده الله تبارک وتعالی په پیغمبر باندې چیرې داسې مرض نه راوړي چې خلک نه نفرت شروع کړي